مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دوسر وختم نمبر آيات سورة عمران وإذ قالت الملائكة رب الداري مخکې حال د مریم زکریا ذکر کې دلته اوس حال د مریم بیانوي بیا اول آیت کې دی فضیلت دویم کې عبدیت اول کې بر دی په یهودو ای زناکار غنی نعوذ بالله من ذلک دویم کې رد دی په نصاراو وإذ قالت الملائکة فاتم شو ویل ملائکو ملائکه دو قول دي چاوی جبريل مراد دی دویم قولونه مو لیکلي چې نور ملائکم دي قرطبی ابن عاشور دی به اوږد بحث لیکلی دلته ابن حزم وایي چې دا 90 وه ځکه خطاب ورته کړی یا مریم راجی قول دا چې دا 90 نه دا خطاب کرامتن دی ګره ان الله یقینا الله غرکړي په درې طریقو قبول کړي تربیت دیو کې کفالت د زکریا پاک کړي هیڅ نه د شرک نه من مصر رجال د شرم نه او استفا کې معنا غرکړي مطلقاً بچي درکې بغیر د خاون کله مریم غره کله وی اسیا کله وی خدیجه او کله وی فاطمه سیوطی دوری منصور کې به وګت بحث شکل تطبیقات علی نساء العالمین پسنانو د مخلوق یا مریم عاجزی کوا لربګه د خپل رب لره دي سجده کوا رکوع کو کا درکو کوونکو سره اول رکوع به سجده لوي سجده مخې کړه شرافتن ترتیب نه مراد ا تشمیر کول د په اسم د جز واو د پاره د جمع ترتیب د پاره نه دی مع الراکعين تشبیه پر وصف کې اقتدا کې الراکعات په کارو خو همت په شان د سړو دی ځکه دی دارو مدار دا چې خوندیږي کې پټ ځای کې مونږ کوي صدق د نبی ذالک دا خبرونه د غیب دی چې مونږ یو هی کوی لیک تعالی وحید انبیاء ویب مانا د اشاره مانا د امر الهام الهوش وسوسه دل د رسالت مراد وما كنت لديهم تنوید د اسرائیل سپاټیم شدی غرزو الله قلمونه تورات چا چې د اسلام مانا د غشو کړي مرجوح یو ویزه وړم ځکه د عالم لور وکنه کفالت پنه بل ویزه وړم چې چا کلم مخ کې وبو کې لاړې ودرې دو زکریا وشنو ايهم کم یدوی بکفالت کې د مریم او ما كنت لديهم تنوی د دوی سره چې کړه دوی باس کوی دی په کفالت کې قصص یوسف کې عمرش ورسات کو عجز د عیسی علی السلام ذکر کې 15 طریقو باندې د ګور الہ نه دی مریم ولس کې بموي اس قالت کله چې ویلې ملائکه یا مریم ان الله یقینا الله زیر درکې تعالی رب یو کلمه منه داغر طرفنا دي جن دي استدلال کړي نن به مسیحي کله مبني للمفعول کله مبني للفاعل د خلقو افت مصیبتونه لري کوي په دلاس قطع کون کې رسم کړي سیاحت کوي صدیق دی بادشاہ دی کوم مبني المفعول شمانه بالبرکت پتیل غړ کړی شوی دی نور اقوال به کې علماء لیکلي دي پاکونو ګنا نه پاک کړی شوی دی کنه ګنا نه پاک دی دا بنا بر هر تقدیر عیسی زوی د مریم دی
وجه مخورج دې په دنیا او آخرت کې او دې نږدېونه من المقربین. وجه معنا صاحب د رتبه محبوب دې مقبول له صاحب د قدر دې مخورج. ويكلم الناس وخبر بکړي د خلکو سره په الماده په زیاد آرام بوډا توپ کې او د نیکانو ارزوي کولی شي. دی ولې ذکر کې مفسرین جواب کوي یو دا چې عمر دراز بل الله دلور کې بوډا توپ کې را کوزي کې بګنه به. دویم چې کله دا پروګرامونه په انسان باندې راځي الہ نشي جوړې دي. ومن الصالحین د نیکانو نه دي په قول او عمل کې یا دې دا معنا ده صلاحیت د اولاد مطلوب دی دلته کې. قالت ربي دی ویل یا رب زما ان یکون لی ولد څنګه بزما بچی شو حال نه دې رسیدلې مال رب بشر زنا نکاح مستش کېدل. قالوا ویل کذالک انت کذالک الله پیدا کوي چې غواړي دا قضا امرن چې کله فیصله دی وکارو کې نو وی غلر شاغه به شي. اوس انعامات روحانی کتاب او حکمت نه مراد قرآن او سنت دی. ټیک د نازل لستری خو اخر چې عیسی راځي دی امتی په صفت بشون تیری علیه السلام. دا خبر غلط را شهره صاحب د شامل کلی چې دا بر یو خاص مسلک په فقه باندې فیصله کوي. مائده رسول الله کې به موي ويعلمه تعلیم بور کې دلته د کتاب او سنت جنس کتاب یا خط. حکمت نمرا شریعت ته اعمال اقوال مساوی ارث برابر کنا. تورات و انجیل ورسول المانا ويجعله رسولا ګرځي به رسول بني اسرائيل لراو دا بوي قجتكم یقینا ما تاسو راته کړي په یو نه خاصه دربنا اني زچم پیدا کوم تاسو لرا د خټینا په شان د شکل د مارغه پوګه کوم فی پای کی نشب مارغه باذن الله. مائده کې د اریو سره اذن الله وي دغه قیامت حالت ده هیبتو قضا امر مسله ابتدا کی ذکر شو. جوړم بالک ما مرزاد لاندو برګي مرز والا او ژوند کوم بمړي باذن الله. اطلاع بدر کوم بما پاس چخره او ذخیره کوي کورونو کې فل تعبیرو کې یو کرت خونه بار بار. ان فی ذلک یقینا پدې کې نخلا نخیو قولول مولک له بقدرت الله. دویم نخلا په حقانیت د عیسی ان کنتم مؤمنین کتا سو ایمانداری مائده رسول الله کې بووي مصدقا معنا واكون مائده شپږ څلوي کې بووي زبشم تصدیق کون کې لما دا جسمانه مخکره تورات او ويب ولي وحل لكم لكم تاسرا باجا چې بن کړی شوی په تاسو باندې. سوال مصدقا معلومیږي چې مصدق د ټول تورات دی دلته وي چې بعضی او د خلاف دی. جواب دا کله شی حرام په دلیل کله به دلیل دلته د عباس په نسبت سره کله. دویم د علماء د خوانه انعام او نساء کې بووي علیکم انا په تورات کې به نسخ شو. وجئتکم راتک میکړه تاسو لا په یو نه خاصه رب فتقوا الله الله نو یریږي زمې طاعت کوي. شعراء کې ویلو جئتکم ابو حیان وې د تاسیس دی الت من آیتنا مراد معجزات دي. دلته ما بعد دغینا نور شي ویل تقوا د الله روز ما خبره منل. دویم الت معجزات مراد دلته مراد آیتن انجیل له فقط
او فتقوا الله دې ذکر کې واقعون درې خلاصه ده علت ما قبل بیان د توحید دی وجنه عاطف هم نکي ان الله یقینا الله زما رب دی او ساسو رب دی فعبدوه نو خاص کې غل بندگی دني غلار دنو ربوبیت او عبودیت ورس آیات کې اوسوي چې عیسی معلومه کړ داخله کې نه مني ایس اوس په بل طرف راکا شروع شو ملګری انتخاب وکړو فلما احس کې معنا د معلوم چې کله معلوم کې عیسی منهم د دینه کفر دو ګروپونه شو کله يهود دشمنان مؤيدين نصارى قالوا لمن انصاري الى الله معنا لله يا متقربا الى الله قال الحواري الى الله ولا خلق حواري جمع حواري په دې کې دوه قول دي حور نه خسرې شوی دی اخلاص پاک دي خیری نه کنه اور کی مخلص مددگار ته ویل شي دی ویلی امام بخاری حدیث ذکر کړي د هر پیغمبر حواری وی زما زبیر دی حواری ورته وی جامع منزلی سخ وخت اعلان د نصرت وکي یا خسرې شوی د حار معنا رجوع الى الله نحن انصار الله انصار نبی سب کی بوئی ایمان مراوڑے پا اللہ و گواشا یقینن منگی مسلمانان ربنا یا رب زم امننا منگ ایمان راوڑے رہی دی ویلی بما پاس جتا نازل کڑے منگلا او منگتا بیداری کڑی در رسول پوسب در رسالت چدا عیسیٰ دے ولی کمنگا ما شاہدین د گواهان نب توحید دا دعای ولی وکړه د وجه توسلنا جایز اقسام جایز دي کنه مائده کې ممراشي من الشاهدین انبیاء یا هغه څو چې گواہی کوي په دې مخ کې امتونو ورس آیات کې وسوي چې ګوره دوی اراده وکړه چې عیسی قتل کې الله مونږ مکر برابر کې چوزي زي بادشاہ خوال راجمه شو چې عیسی وجل پکار دي يهود په خپل رااله جرګه وکړه داغه د قتل جرګه وکړه داغه د تکذیب دعوت ورکړه دا مخالفت لا مکر دا معنا توانی په ولګو ومکرو دوی چلونه جوړ کړو د پار د وجلو داغه الله هم تدبیر جوړ کې والله والله غره د مکر کوم کو نه ده مکر صفت د الله ده کما یلیق بشانی تفسیر د مکر سره اذ قال الله فاتیم چې ویل الله یا عیسی ابن مریم یا عیسی خطاب استناس ته وجنه وکړو ابن مریم ولی ذکر نه کی لکه مخکې چې ویلو دلته کې مراد حفاظت دې رد نه لري نو الته یو تعبیر دلته بل انی یقینا ذتا پورا اخلم پورته کوم دی الی ځان لره فی الحال بچ کوم دی من الذین دا شاش کافر دی دای د ګندګین دای د ازیت او وجلنا ګرځوم الذین غ انسانان چې ستا تابعداری کړي فوق الذین د پاسو د غیر مسلمو الی یوم القیامت قیامت پورې فوقیت په درجه مراد دی دلیل دوی فوقیت زموږ ثابت شو کنو ټیک د کافرو ثابت شو دویم هغه څوک ستا تابعداري کوي نو دا تابعداري څوک کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم ومني دریم چا دا خطاب نبی له دا قول بعید آیت باندې اشکال دی ان متوفی ذری وفات کوم نو عمر دی به مخکې دی چې د تشریح موږ ذکر کوو بو وایي چې په دې کې درې قسمه خلک دي اول يهود ایوه دا صلیب شوی دی وزن شوی د پن شوی مړ شوی دوی منکړي داغه د نبوت او ژوند یقیني کافر دي دویم نو سوارای صلیب شمړ شو دفن شو دو درې ورځې ژوند دی به بر لاړو دا قولم باطل ذکر رب وی وجل نه دی نه دام کړي دي درې مسلمانان دی نه قتل کړي نه فانسی کړي بلکې درې ساته یو ساته مړو به ژوند دی شو بر لاړو ربي دی وی شو دو به بر لاړو جمهور وی ژوند دی لاړو حیات طویله مراد دی قیامت لا نږدې برازي دی امتی په صفت
قرطبي لیکلي چې روح لاړو بره بغیر د خوف او مرګ نه. دا قول د حسن بصري، ابن زید، ابن عباس، ضحاک، امام طبریم دا غوره کړی دی. اچھا میں اختلاف پدې کې نه دی کړی، صرف اختلاف په معنا د متوفی کی. قیدانین انکار کې دار حیات او رفنا. دویم باس چې په بار د ژوند او رپ او نزول دی تام ډیره دل لري. که ادله سری مفسرین د آیت مبارکه فرمایي یو مکر الله، کدا وجل شنو به معنا د مکر سره. دویم رافعو ک الیا مراد رفع حقیقی دا. دریم بل رفعه الله یا ځکه معنا د دیدار چې ورسته د نفي نه اثبات. نو که بالفرج او تقدیر مخکې نه مړی نه پانشي نو خپل قتل راغی. اثبات د زیدینو څلورم ابن جرير ابن کثیر په دې کې ډېر اقوال د تابعین ذکر کړي. اول هیڅ کتابی بنی مگر امام براوړي په دمانه قبل موته. بخاری کی روایت ده کتاب الانبیاء کې چې راکوز بشي ابن مریم او انه العلم للساعه. سورہ زخرف یو شپته کې ضمیر راځي عیسی علی دلیل پر باندې سره چې دا ضمیر عیسی علی راځي دی. ابن کثیر د ابو هريره سے روایت کړي لري د عبد الله ابن عباس نه، ابو العالیه نه، ابو مالک نه، اکرمه نه، حسن بصری، قتاده نه چې ضمیر دل راځي دی. او به ویل کې دا ضمیر راځي کې قران له ډیر لري توجیه ده. د قشان ابن جرير د حسن بصری، مجاهد، قتاده د ټول نه نقل کړي لري. دویم حدیث نزول د عیسی دی تقریبا په ډیرو طریقو ثابت دی. ترمذی وی حدیث د عیسی او قتل الدجال له عمران ابن حسین، نافع ابن عینہ، ابو برزہ، حذیفہ او ابو هريره، حذیفہ ابن یمان دوی نه نقل لري. ابن کثیر، ابن عطیہ، ابو حیان دي تر دې پورې مفسرین لیکي د آیات په تشریح کې چې نبی احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. بل اجماع د امت د سلفن خلفن. تلخیص الحبیر کی ابن جریر شوکانی دی وایي دی شبهات کوي. انی متوفق دینا معلوم نه چې مړ دی. جواب پورا خستر معنا ده او دا معنا حقیقی ده. به مادر وفات تقریبا شپږ شپه د کرت راغلی ده. ادا کول ذمہواری پورا کول، جزا پورا حساب، پورا عهد، پورا ادا مړ کول، خوب پورا قبض. دلته قبض ول مراد دی. ابن جریر دا معنا کړي، ابن کثیر او رازی دی. دویم رازی وایي چې دلته پورا کول معنا ده د وجد رافع او کایلینا. خازن ویلي دی راځي چې نسوارا ویلي چې روح بر ده ناسود دلته نو متوفی که پای باندې رد راغی. بل وجد خازن ابن کثیر ابن جریر دی وایي چې مراد دینه خوب دی لکه سورہ انعام شپته کې. بل آیت کې تقدیم او تاخير دی. څنګه تقدیم دی دا قرآن کې دی. جواب دا چې راغله کنه مخکې مونږ ویلې چې سجده وکړي، رکوع وکړي، نو اول رکوع یې به سجده. تقدیم تاخير کې دی شي. او توفیق معنا د پورا خسترو. یو وفات راغله 3 ساعت یو. بل شبای بخاری د عبد الله ابن عباس نقل کړي متوفق معنا ممیتو. جواب دا چې روایت بنا سند دی. حال دا چې نزول د حساب صحیح حدیث ثابت. دویم پای کې علی بن ابي طلحه نامه یو راوی میزان الاعتدال دویم جلد 320 کې پاک کلام دی. توفیق معنا د وفات دا خو منافی د حیات سره نه ده. دریم شبای ابن کثیر د سورہ ال عمران دی روایت په تشریح کې فرمایي ک عیسی او موسی ژوندې ویني دنه معلومیږي چې مړ دی. جواب هم به سند ده. دویم مال دا مقصد دی چې اتباع د نبی پار چا باندې فرض ده، د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع. بل شبهه چې دا مور شو 33 کلو په عمر دومره عمر کې امام مالک دا ویری دي نه. امام مالک نه ویری دون دولسه بل عالم دی به سند خبره ذکر کړی دا. کله نزول نه مراد شبیه د عیسی علیه مسیح استدلال کړی دا انزلنا الحديد
جواب دا چې د عیسی مبارک مجرد راغلی، مجرد کی معنی د خلقیت نشته او مزید کی معنی د خلقیت ده. به جواب دار چې دا خو د نبی نبوت ختميږي، به نه راضي په صفت د امتی لکه د ملک وزیر اعظم چې بل ملک لاړ شي هلته خلک پیژني چې وزیر اعظم د اختیار خو نه ورکوي. نو دا چې راځي په صفت د امتی به راځي. ثم الیه بما لرساس واپس چې دا فیصله به کوم ساسو ما بین کې فيما پانس کی چې تاسو به اختلاف کړي په حق د عیسی. نور اختلافات یہ اختلافات پر رفع عیسی کی بشارت و فیصلہ و تخویف دی. فاما الذين پسغ انسانان چې کافر دي عذاب اور کم سخ عذاب کم منو کیفن دنیا او آخرت کیوں نہ بید لڑا من ناصرین سو کومکین رد شفاعت قهری. بشارت دے اس جانب مقابل لا مومنان لا بشارت کر قرآن دستور دے دا. واما الذين آغا انسانان چې ایمان راوړي او عمل کړي نیک پورا بور کی دوی لرا اجر نه دے بغیر د نقصان. الله تعالی من نه کوي د ظلم کوونکو سره. دا د فروام دا چې دنیا کی کافر ولی مالداري. جواب استدراج را کړه صدق د نبی ذالک معنا دا مذکور منګل ولو علیک بتعبانی تلاوت حقیقتا راغلی دی من الآیات و ذکر الحکیم قرآن حکمتون والا محکم. رب دادے الت صدق د نبی بیان کې دلته وسوي چې ساری سارت منګه نه منو ذکر د عیسی پلار نشتا تشبیه د غریب د غرب سره د ادم سره بس کوي علیه السلام. ان مثل عیسی مثل کی معنی د حال شان صفت ټول ده عند الله حکم تقدیر د الله کمثل آدم پشان د آدم پیدا کړي من تراب د خاورې ثم رسم ولی ویلی حال دا چې پیدائش د آدم راغلی ور سره کون جواب تک تعقیب ذکری مراد دی. ثم قال بيولي دلل شاء غبن شو فيكون من كان راتلون كم د کون د امر سره ولګوي تاکید د ما قبل خلقت د عیسی حق د معنا ده. الحق د حق ساده رب د خوانه د نو مکیګه د شک کوونکو مراد امت. ورسات کې اوس مباهله بیانې ابن قیم لیکلی دي چې امر متيقن کې به د نشد د پاره وي د پر شبهات بشوي امر مهم وي د شریعه مرد پاره وي او فای پر مقام کې ویلي اشاره دی یو دم نه کوي بلکې اول دلیل به ازاله د شبهات به ترغیبات شنه منل به مباهله. شپته کسان د نجران نسوارا فمن فساسو شستا سره وجد بازی وکړه نفسي جګړه ایت مرګي کی دلیل نه لري کنه فی معنا پاک د عیسی کی من بعد ما ورسه دینه شتار راغل علم په باب د عیسی چې الہ نه دی فقل او را شي نه دوش مروبل زامن تاسو زامن روبلای منخپل زنا او تاسو خپل منخپل ملګری او تاسو خپل چا ابنانا مراد حسن حسین دی نساء فاطمه او انفسنا مراد علی روافض وای کړه چې ګور علی غره دی. جواب انفس مراد رسول الله دی. دویم صحابه مراد دی. دریم زم اغم د قشان د قوم نشمار لیکي ثم نبتل بباجزو او بغرزو لعنت دار الکاذبین پدروشنو. اوس نتیجه ان دا یقینا دا بیان حق دی او ما من الہ نشتر حقدار د بندگی سوا د الله. عاتب کې عاتب د دلیل لپاره مدعا باندې وان الله یقینا الله چې خامخ حضور او حکمتونو والا دی. اوس جانب مقابل له غصش فین تولوا کدی خلق مخواړو یقینا الله فیر بالمفسدين فسادانو. امام دمشقی لیکي دلته کې مراد مفسدين نه څوک دی چې عبادت د غیر الله کوي او دل ولګي سبب العذاب
دې نه دویمه حصه ده. اول باب تقریبا 101 پورې دې کې اثبات د رسالت بیانې، 93 شپږ نوي اثبات د رسالت څه شبهې دي بلې دي جوابونه دي 93 شپږ نوي به 44 قواعد علی کتابو. قل منو یا اهل الكتاب، مفسرین لیکي خاص کر امام قاسمی آیت په تشریح کې معنا اتباع د نبی مراد د بغیر دلیل نه. انواع د شرک ذکر کوي، دلته دعوت مرګي. تعالوا راشي، تعالوا لفظ ویلي اتباع د توحید کې اوچتواله لګا الى کلمه یو کلمه لړ سوای چې برابر ده مستویه زموږ تاسو بارکه الله نعبد بندگی بنکو، یہ عبادت د عیسی بنکو د وجه حلولنا الا الله رد شرک ولا نشرک او شریک بن جوړو دا سره څو الله نعبد رد شرک فی العباده ولا نشرک مطلق، یہ عبادت د عیسی بنکو په عقیده د حلول دلته شرکت مراد دی. اچ په چوشي کې وسن دے صلیب دے بل بل طاغوت رد شرک فی الطاعه سورة توبه کې وموي نبني شي بازي زمون بازي نور اربابن په خدای توب سوا د الله عوام مليان رد شي په التحكيم عادي ویل یا رسول الله مو ارباب نه دی ویلي دی مليانو مچ شي حلال کې حلال بم غنو کنه یا د منوانو فإن تولوا کده خلق مخواړو د قبول د توحید نو وای گواه شي بان مسلمون یقینا من يمنقاد ورسه کې بل شبهه وی دویم قباحت د باطل دین نسبت کې ابراهيم عليه السلام لا مخوي تعالوا الى كلمه سواء دی ویل بل نتبع ملت ابراهيم الله پر رد کو یا اهل الكتاب ګور مخکې ویلو اربابن په معنا د اختیارمن تصرف د احکام معصیت طاعت کول ابن جریج دا معنا کړی دا بدل خبري قرطبي دایت په تشریح کې لیکلي چې دوی بدا غنو په مرتبه رب چې به حرام کې حرام چې حلال به کې حرام به ویلي دي چې دلیل له په دې باندې چې تحلیل او تحریم خو په یقیني شرعي دلیل ثابتي باطل باندې نشي کېده او په دې کې رد په عام مقلدینو چې دبل چا بس روان دي به دلیل به د امام قرطبي ډیرو کو بحث ذکر کړي او رد پر روافض تقلید دی امام واجب غني لما ولی حجت بازی کوي په بار د ابراهيم کې عليه السلام الزامي رد وما انزلت التوراة نازل کړي شوی تورات او انجیل الله من بعد داغن رسا وما بین د ابراهيم او د عيسى او د موسی عليه السلام کې فرقونه وګڼه چا 1413 کال چا 2000 فلا تعقلون چې مخکې رسا کوي دویم زجر ها انتم خبردار تاسو هؤلاء یا هؤلاء حاجت تو موجد بازی کوي پانچ کې تاسو په علم شرعي ولی وجد بازی کوي یعنی باس کوي پانچ کې علم شرعي ولی وجد بازی کوي په ما باس بارکه تاسو په علم نشتا الله پويږي او تاسو نه پويږئ ندول د يهوديون ابراهيم عليه السلام الله پیره دکو ما کان ابراهيم نه د ابراهيم عليه السلام يهوديون نصراني مگر کلک دی په توحید او مصر دی توحید او نه د مشرکین او تعریض وکړو حنیف معنا مقبل لله مخلص ما سوى الله متبع مخلص حج منی مقابل ګرځي ورسره کې نتیجه دوی ویل مونږ ابراهیم نه الله او نبی صلی الله علیه وسلم دی ان اول الناس اولا کې معنا د اقرب احق بالنسبه صحابه چې ابشر لاړو نه بیا ورته ویلي چې ورته ذکر کې چې ګورا د دې عیسی ملګری ابراهیم علیه السلام ملګری دادی
ان اول الناس یقینا نجدی د خلق ابراهیم لرا علیه السلام للذین غڅوږي چې آیات تابعداري کړو دا نبی وهذا والذین آمنوا مؤمنان الله دوست مؤمنانو دی. دریم زجر عوام گمراه کوي. ود طائفه بقره وسنه کې ویلو طائفه معنا جماعت مراد علماء د بنی اسرائیل دي. مامور لهم به څوک دي کشان طالبانو د قشن علماء ودت خو غني یو ګروپ د کتابو ارمان چې تاسو گمراه کی یا مصدری معناو که گمراه کول تاسو دوی نو گمراه کی الا انفسهم مگر خپل ځانونه نه پويږي په خپل گمراهي یا پنجام د اخرت. سلورم قباحت کفر بالآیات اهال الكتاب لم تکفرون ولی تاسو کفر کوي بآیات الله د الله په دونو تاسو علم لري په حقانیت د قران چې دا حق کتاب دی. ورسای کی پنځم تلبیس پنځم قباحت سمانه حق او باطل ګډوډي. یا ال الكتاب لم تلبسون الحق ولي ګډوډوي حق د باطل لو پټوي حق تاسو پويږي په حق. بقره سروي کې نه ول تلبیسنا لیکن عدم عمل دا غوینه دلته کې زجر ورکي اوس تعلمون الحق. ورسته کې شپږم قباحت هله جوړي شوام سم گمراه کو یره کشان له ویل ایمان پیراوړې د شپې په مازګر کې کفر وکړي نو مکه مشرکین ممرت کی نبی چې مولیا نه مني منګي څنګه ومن. او د دې هلي یو څو فائدې وي. یو دلته اجازه قرآن راغی. دویم چې دا هله په مؤمنانو اثرونه کې. دریم مرد اون لسائر هي لهم. وقالت طائفه ویلی گروپ بالگروپ لا د اهل کتابو امنوا کان کارک ایمان بالذی پاس چې نازل کړي شوی الذین آمنوا په ایماندارو وجنهار پاول دورس کې کفر وکي په اخر کې شه دی وګرځيږي اهل کتابونه یا مومنانو نه. ورستات کې اوسوي چې وصیت کوي په باطل لین دی بچوي دا هغه چا خبره ومنه چې يهودي نصراني بل چا منو ورسه اوسم وي کنه د خپل مذهب مولا ومنه. ولا تؤمنوا تصديق مکوي الا لمن مگر دا چې تاسو دین تابعدار دي الا من تبع دينكم انا مشران علماء دي ادو خبر منه د بل چانا یا مخکاره کوي تاسو. دریم تصدیق مکوي ان یؤتا به مفعول لپاره دی یا حمزه په مقام کې پټکا نو معنا دا تصدیق مکوي الا لمن مگر دا چې تابعداري کوي تاسو د دین قل سرید خالی الہی ان الهدى یقینا حق دین د الله دی چې اسلام دی. دغه توجیهات دي کنه کچیر دلا تؤمنو معنا دلا تظهروا شي یا خبر منل شي ان الهدى سره جواب دی. دویم هدى لا بدل دال هدى نه دی اسم د ان دی ته خبر ايتا ال تدریم توجیه کی دا مفعول پار دلا تؤمنو راځي. دویم توجیه کی خبر د پار ان دریم دا مستقل کلام دی. حمزه استفهام پټه ان یؤتا جواب ان الفضل بيد الله سر راغی. یحاجو د عاطف د په ان یؤتا باندې خو چې ال تورسنی توجیه ګوره مراد شي. دویم لا تؤمنو ان الهدى د سره ولګوي دی مقام کې به معنا د ان دی ان معنا د ان دی. دریم راځي قول دا دی چې دې لپاره بل حل نشته نو سوا د دینه تصدیق مکوي الا لمن مگر دا چې تابعداري کوي تاسو د دین تاسو د دین. قل هو یقینا دا حق دین د الله دی. دی ویلي اي تای ور کې دي شی او کس لکه څنګه تاسو درکړی شوی او معنا د حتا تر دې چې وجد واجبو کې پتا تاسو در په وړاندې چې موږ له دعوت را کړې د کتاب او سنت
وای ان الفضل یقینا دا فضل الله پلاس دے. فضل معنی ہدایت اسلام او وحی. ید الله صفت دے قدرت مرامنه کوي. یؤتی ور کوي چاله چې غواړي الله پراخ فضل والا او پیره رد په يهودو چې نبوت هم پورې خاص دي. جواب الله وکړو الله خاص کوي په خپل رحمت چاله چې غواړي الله خاوند فضل لوی. اتم قباحت خیانت کوي. مخکې عقیدوي نقصان نو عملی مال نشي ټینګي. ومن اهل الكتاب بعض د اهل کتاب نمنا څوک دي کده سره امانت کړي قنطار خزانه مقدار څومره دي چاوي لس لک دیناره یہ روپئی بنا بر هر تقدیرو چاوي ورې چې څاروي سرمن ته ډکشي یو چا بده کې ډیر د اوقیو معنا کړي چې یو اوقیت سروي درهم مقدار لري. یو دې معنا درکې. ومنهم من بعض پدې کې څوک دي کا امانتدار کې امانت سره کې دی دینار نه ادا کې الا دلته عبارت ته فی حال من الاحوال الا فی هذا الحال ما دمت علی جو بار بار ورځي علی معنا ولاړی منی چې لاړ شي به اندر کوي یا بار بار ورځي. نتیجه دا وروته قرضا سره دا معاملہ جایز ده. څه مطلب یو سړي باندې قرض نه درکې بس بار بار ورشه دا ولی ذالک دا زکا بانهم قالوا یقینا دی ویلی ليس علينا نشتا په مونږ باندې په باب د عوامو کې نیول دوجه تعصب نه دی دا خبره کوله به دوی ویل چې نه امنا والله یکم سړی به چې د پلان نه کې طریقه پرې خدای مال والی اوس مې مال موجي خور د غازی امامت به باغ دی لنګ غوا ده تړي په الله باندې دروغ او دوی له پتشري چې د افترا ده یدي پیږي خیانت ته بلا درست سره. من اوفا چا چوفا وکړه بیا دی په لوز د الله ځان او ساتو د محارمنا او افترانا فان الله یقینا الله من کید متقین سرا اسم ظاهر وی د محبت دوجنا مستخف اخروی دویم جماعت تا ان الذين يقيننا خلش اخل پلوز او قسم معنی پیسې لګي ایمان نه مراده غڅوک دی ظاهری قسمونه مراد دي اې د درو قسمونه لوزونه ډېر پیسې جایز دنیا ما په ټول لګ دی پانی دی حرام دي اولئک داخل کله ایسنشت اخرت کې جنت کې خبر ابو صلی الله علیه و سلم بو ګوري دوی لره یوم القیامه پروز قیامت ستاینه به مونږ کې دوی له بدرنا کذابی اسے جنت کې نشه لوزونه امات کړه خبر اوسره نه کې دنیا غوړه کړه الله ورته ګوري نه قسمونه کړي ستاینه به نه کې د الله د نوم بي عزت کړي درناک عذاب د نور ظلمونه کړي دي. اوس وې تحریف کې د الله په کتاب کې ومنهم وان منهم یقینا بعض دی یو جماعت دې شاړي شبه بل کتاب در پارا چې تاسو ګمان پیو کې چې دا کتاب دی او ما هوا نه دې کتاب نه بل ويقولون به وی هو من عند الله اذا الله دخوان دی او نه دې الله دخوا من عند الله دا الله رخوانه نه دی. فرق دا دی مخکې ویل جبه اړي تحریف کوي په غلط عبارت باندې دلته تحریف کوي په غلط نسبت التر کتاب مراد تورات دی دلته نور یہ حکم شریعه خاص د الله پوری دا معنا دا چې حکم شریعه به خاص کتاب الله پوری نه بلکې سنت اجماع قیاس وغیرہ اله اوس مثبت دي اوس مظاهر ويقولون كوا معنا د بل لې ويقولون بلکې دوی وی په الله باندې دروغ او دوی له پتشری ورسایت کې اوس نسبت د شرک نه قانون لورت دی په يهودانو سوارو چې موږ له ویلي دي ما کان لبشرن مائده کې عمرش کان درې معنا د نفر امکان په معنا د نفر اختیار په معنا د نفر جواز په معنا د نفر وجود کله په طریقې د بشارت ذکر کی دوی ور چې موږ له عیسی او زیر ویل دي
ما کان لبشر ندی مناسب یو بشر لره چې الله ورکی غلره کتاب او حکم قرآن انجیل تورات حکم علم فقه سنت و نبوت ثم یقولو بیدو ویدی خلق لا چکونو شی عبادا لیزمن بندگان عباد جمد عبد دا موافق القیاس عبید مخالف عباد اشراب کی راجی من دون اللہ دا اللہ نسوا گو رزمون بندگی ہو گئی ولیکن دمرا خبر دا وی چی شی اللہ والا خلق ربانی سبوی وی منصوب دیا رب لا زیادت طالب نون راغل مبالغتاً الغرض اللہ پرس انسانان جوڑ شئی برید وی پمانا دا ربان سرا چه خلق دا خیر کارون بطرف دعوتی بما کنتم بسبب ددی چه تعلیم ورکوی تاسو دا کتاب اوز دا کوئی تعلمون الكتاب تعلیم ورکوی تدرسون لستل کوئی تعلمون کی ذکرو تدرسون کی خودل فعل ناقص مضارع بین داخل بالدوام اول زدی بیبل لکی دلتے مقدم کی تعلیم حدیث کی رائے خیرکم من تعلم القرآن سے فیدہ پکری ہوتا حصول دا علم دا دین دا ضروری دے یو عبد النبی نم کے خودل ناروا دی چې نبی دا چې دعوت نشي ورکولی نو بل پیر به یې څنګه ورکوي چې موږ له رکوع سجده کوو یو قیوم زمان وای بل ولا یأمرکم دا عتب دی په مخ کې مقصد پدې کې زید برات دان بیو دی اجازت نه درکې تاسو لا چونی شي ملائکه او انبیاء اربابن په خدای ته آیات تاسو له اجازت درکې په کفر باندې بعد اس انتم رسیدي چې وای مسلمانان ابو حیان لکری اشاره دی چې کفر ګوره ملت واحد لري ورسته کې ولسم قباحت انکار کوي زمونږ د نبی رب دار مخکې وی چې عیسی او غیره انبیا دعوت عبادت د نفسین ور کوي دلته وی چې یو شی دعوت ورکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع لا وایز اخذ الله په هغه ټیم چې الله واخذو پوخ لوز د انبیاء قرآن کې درې قسم میثاقونه دي میثاق د عالم الارواح اعراف کې براشي د ټول انبیاء او احزاب کې براشي هم کې د ټول انبیاء په حق د نبی لکه دلته خامخا هغه چې ما تاسو درکړې دي من کتاب او حکمت ثم جاءكم بتاسو راشي او رسول او تصدیق کوي لما دا غدین چې تاسو سره دی مطلق رسول یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان په لری زمیر راجی دین بیاو له د امتونو لا کومک بهم کوي نو قال الله ورته تاسو اقرار کوي او عام خستا علی ذالکم بدی باندې پوخ لو زما ټول ویلې زمونږ اقرار دی او ویل الله گواشه زم ساو سره د گواهانو نیم گواشه ملائکه ویلې تاسو په خپل ځانونو په امتونو دورسم قباحت بالزجر او ربانی بیا هغه عالم ته ویلې چې مخکې ویلې چې جمع کوي د علم سره بصیرت په سیاست تربیت دخلو کوي په سخایرو د علم مخکې قبایرو علم او عمل ټول کوي ملائکه دې برا کنه فقها عالم بعمل فمن تولى بسوچو ګرځدو د دین ورسا فولایک داخله چره خاصم دوی دی بی دین الفاسقون من الکافرون دل تور عبارت ته ای دوی مخ د دین بلا اړی اف غیر دین الله سوا د دین د الله دوی لټي حال دا الله تسلیم دی چې اسمان نظم کړي اسلم من اقرار کړي انقیاد اعتقاد او خضوع تو ان په خوشالي او کرم پنا چاره دیگه څو مصداقات اسمانونو والا په خوشالي د زمکه والا بازي په زور او بازي په خوشالي مؤمن په خوشالي کافر په تکلیف شعبي وای کافر چې دریاب کې راګیر شنو چغي وای قلبي څو وای څو چې اسلام کې پیدا شو راغله خوشالي چني یا په زور راځي وای دا ټول حالات د مؤمن دي خوشالي مرض
جر لازم شروع چې اسلام په دلیل منی خوشحالي او چې نه منی زور توان معنی چې اقرار د خالقیت کی اگر کشر بل عبادت کی بهتر کی کرهن سمانا چې اوسم کافر دی یا په جګړه او بغیر د جګړې الله قبول کی اغلب اور وګرځولې شي په نه د حساب کتاب قل مخکې ویلي خلک بل خوا لاړه د الله د دین نه دلته اسلام نه دعوت ورکړي او جواب د سوال نه دوی ویلي موږ د الله کتابونه منو الله ور باندې رد کوي چې فرق ما بین انبیو کې ولې کوي ټول به دوی منای د آیت بقره کې نازلو الته ویل قولوا آمنا دلته یقول الته الینا ودلته علینا دا ځکه چایله برای راس وینه راتلنو الینا ویلې دلته علینا دویم ان تقولوا په مقابل ما قبل کې ځکه یې قالو ویلو دلته داخله دین نه مني نو قولوا به ال تردو په یهود باندې تفصیلا ما اوتی مستقل بیان شول تعاطف نه دا نقطه وا شیخ عبد السلام رحمه الله خپل تفسیر کې دا فرق کړی دی قولوا موږ ایمان لرو بالله فالله باندې ذکر اصل راځي وای وما پاتې جنازل کړي شوی ری په موږ باندې وما انزل جنازل کړي شوی ری په ابراهيم عليه السلام اسماعیل اسحاق او يعقوب دې په خاندان او چور کړي شوی ری موسی او عیسی ان بیا ولادت دوی درب وای چې موږ فرق نه کو ما بین دې او کس کې د دوی نه وای چې موږ یو مسلمون گردن نهاد بین احد جميع معنا د نکره په شیاغ نه فکر واقعي زجر اچاله چې د دین نه مخاړي ومن يبتغي چا چولټو سوا د اسلام نه دین اسلام مراد توحید دی یہ شریعت د نبی فلن يقبل قبل من کړي شي د دنیا کې او د آخرت کې د تاوانانو ورسه کې د لسم زجر د ایمان نور سره شول مرتد اولی کې دا به نشي کیف یهد الله څنګه بل الله سان کې دې ته قوم لا چې کفر کړي بده رسول بعد ایمان رسول ایمان دوی گوئی کړي ان الرسول یقینا رسول حق دی راغلی دوی لره کار دلیل په صدق د رسول او پاک قانون د اسلام والله لا يهدي الله هدایت نه کوي ظالم قوم ته زجر اولئک الله داخل د دوی بدله داد ان علیهم په دوی د الله لعنت دی د ملائکه د خلق ټولو الله د رحمت نه لري کړو نور کې راغواړي تخویف خالدین فیها همیشه به دی اور او لعنت کې اوس پک بنشي د دین عذاب نه بدوی له کتل شي د رحمت په نظر ترغیب ال توبه الا الذين مگر غ انسانان چې توبه وستاد دین او رسو اصلاح عمل وکړه فان الله یقینا الله بخون کې مهربان دی غفور من ټول ګناونه به معاف کی رحیم به بد رحم معاملې شروع کی کنه رسا ورسات کوس مرتدین لا یو قسم زورن الله ور کوي ان الذين يقيننا غ انسانان چې کفر کړي په عیسی او رسول ایمان نه موسی ثم ازدادوا كفرا بزياد شو په کفر کې پر رسول الله دوام وکي لن تقبل چرتم قبول نشي د توبه مرګ په وخت کې او اولئک داخل چې هم دوی گمراهان دي د دې آیت د سورې توبې د یو سره ټکر نشته دلته د مرګ په وخت کې التغیر الموت دلیل په قرینه د مرګ د سورې نساء تل سمرایت ته توبه مرګ په وخت کې نه قبلېږي د کفر په حال کې د مرګ نه رستا فوق د نزول د عذاب کې ورسته کې تخفیف جواب د سوال فدیه بل الله ورکو الله ور باندې رد کوي مائده شپږ دیش کې ډېر تاکیدات او غاړه تفصیل لګره ان الذين يخرنا خلچ کفر کړي دي او ما تمړ شو وهم کفار په دې حال کې شو به ایمان فلن يقبل چرتهم قبول نشي د یو د دوی نه ډکواله د اسمکه ذهبن د سرو آیت باندې سوال چې بل حال خو نشن دی ولي مل الارض
جواب داري قبول بنشي د یو د دوی نه فدیه اگر که فدیه کې ورکې ملء الارض ای ولي افترا به بمثله معه یا قبول بنشي ډکواله د زمکه د سرو تصدقا وتبرعا ولو افترا به یا قبول بنشي د یو د دوی نه انفاق په دې دنیا کې اگر که خرچي کوي په شان د ډکواله د زمکه د سرو د سپینو دارنګه په آخرت کې امتحان قبليږي. قرطبي لیکلي چې دا زائد دي. اولئک داخله چې دوی له عذاب دی علیم درناک. فاعل وزن دی کنه مصدر مبني للفاعل چاہے مصدر مبني للمفعول لے چې عذاب درمن دی نو سړی په عذاب کې بچو صورت حالي. اصل کې امام بخاری سے فرمای مؤلم رد شفاعت قهری بابا آگام بمو بچ کی وما لهم مون بيدو لرا من ناشرين چرت سو کومک کون کی من د پاره د استغراق دیم تخفیف د پاره او دریم چې عذاب ته بالکل لري کی معنا دارا اولئک داخل چره د پاره عذاب د الله یلی مندرناک وما لهم مون بيدو لرا من ناشرين چرت سو کومک کون کی صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین.